سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دي وي په تاسو ټولو باندې ستړي مشئ. خدای مو راوله، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. زه ستاسو قیس یم. د ځان جوړولې لړۍ ده او د نابغه اشخاصو فارمول کتاب دریمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دومه برخه کې مو واورېدل چې لیکوال وویل ما 20 کاله په دې برخه کې څېړنه کړې چې بریا څنګه ترلاسه کیږي. نو وایي نن هغه تجربې او هغه کوم علم چې دی هغه غواړم چې نورو انسانانو ته ور انتقال کړم. دلته بیا وایي چې 2 لازمي شرطونه شته نو چې هغه څه چې ما زده کړي هغه تاسو ته در ورسوم. نو 2 لازمي شرطونه وایو. مخکې له دې چې د بریالیو خلکو سره یو ځای شو نو د 2 شرطونو منل او رعایت کول لازمي دي. لومړی دا چې باید تصمیم ونیسئ تر څو بریالي شئ. د افسوس خبره دا ده چې یو شمیر خلک هیڅ تصمیم نیونکي نه دي چې د غني خلکو په ډله کې راشي. نتیجه یې همدا وي چې په فقر او غربت کې ژوند تیروي او په کور کې ناستې ته اړ کیږي. دویم دا چې ټول هغه اصول، مشورې او لارښوونې عملي کوي چې د هغې په اساس اهل فن او اهل مسلک خلک خپل هنر او مهارت په اسانۍ سره ښکاره کوي. په حقیقت کې د دې اشخاصو د اصولو او لارښوونو د پیروۍ سره تاسې هم کولی شئ چې بریا ته نږدې شئ. دا یو طبیعي خبره ده چې د پخلي د زده کولو لپاره باید خپل ذهني ذکاوت او فکري قوې څخه د یو وسیلې په توګه استفاده ونه کړئ، بلکې باید د پخلي د لارښوونو کتاب واخلئ یا هم د پخلي زده کولو لپاره ځانګړي کورس ته لاړ شئ او د استاد څخه د پخلي فن او هنر زده کړئ. او یا هم که تاسې غواړئ انجینر شئ نو دې څانګې کې باید نوملیکنه وکړئ او تحصیلي دوره یې پای ته ورسوئ. نو په همدې ډول که غواړئ بریالي شئ نو لومړی تاسې مجبور یئ چې د دې علم په اصولو او ځانګړتیاو ځان پوه کړئ تر څو دې برخه کې تجربه ترلاسه کړئ. حیران دې ته یم چې ځینو خلکو په خپل ژوند کې د نامطلوبو او خرابه اړیکو له امله سخت زیان لیدلی وي، خو بیا هم د دې مسئلې اصلي ریښه نه معلوموي او نه هم په دې اړه مطالعه کوي. یا هغه اشخاص چې غواړي د خپل ریښتیني استعداد څخه په خپل ژوند کې پوره ګټه پورته کړي ولې د خپلو پټو استعدادونو په اړه مطالعه نه کوي؟ ولې دغه کسان هغو سیمینارونو کې ګډون نه کوي چې د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په اړه وړاندې کیږي؟ ما تر 10 کلنۍ پورې سرمایه نه درلوده او تر ستوني په قرضونو کې ډوب وم. کله کله به چې د یوې کوټې کرایې د ادا کولو څخه پاتې راغلم نو داسې فکر مې کاوه چې بخت او تعلیم بیخي رانه مخ ګرځولی. ټول فکر مې همدې ته و چې یوه مړۍ ډوډۍ وخورم، خو ډوډۍ ته په تمه تش نس به موړ کړم. د 11 کلنۍ کې مې مکتب پریښی و. تحصیلي او تعلیمي دوره مې نه ده تیره کړې او کسب مې هم نه ده زده کړی، خو یوازې دا کار مې کړی چې که بریا په اړه مې هر کتاب پیدا کړی په ډېرې مینې به مې ولوست. همدې ته نښتی وم چې بریالي اشخاص پیدا کړم او یو څه ترې زده کړم او هغوی ځان ته ایډیال وټاکم. کله به چې د یو هوښیار او ځیرک انسان سره مخ شوم نو د هغې څخه به مې د
توانمندۍ او ځواکمنتیا په اړه معلومات راټولول. هر چیرته به چې د ډار او ویرې سره مخ شوم او پوهېدم چې دغه ویره زما د پرمختګ وړاندې خنډ ده، نو داسې یو بریالي شخص ته به لاړم چې له همدې ته ورته ډار او ویرې سره مخ شوی وي او مبارزه یې ورسره کړي. نو ما هم له هغه څخه دا زده کړل چې څنګه له ډار او ویرې سره مبارزه وکړم. یو ناڅاپه داسې وشول، د غفلت له خوبه راپاڅېدم، هڅه مې وکړه او سترګې مې خلاصې کړې. د مطالعې په واسطه مې وکړای شول چې هوښیار، لوی او غني استادان له سترګو تیر کړم او هغه اصول چې دوی ترې پیروي کوي ما هم ترې پیروي وکړه، نو د هغوی د لارښوونو څخه برخمن شوم. یو ټکي ته مې پام شو، هغه بریالي کسان چې شخصا ما پیژندل او کتاب له لارې مې ورسره اړیکه درلوده، دوی خپل ځان ته لارښوونه کوله. په بل عبارت دوی په خپل ژوند کې د موخو ترلاسه کولو لپاره کره، سمه او روښانه پریکړې کولې او خپل ټول فکر او ځواک په همدې لار کې بوخت کړی و. په دې پوه شوم چې ځینې خلک په 15 کلنۍ کې او ځینې هم په 50 کلنۍ عمر کې خپل ژوند کې نوی باب او روښنایي راولي، خو ځینې نور خلک بیا بیخي د تغییر سره نه دي مخ شوي. هغه شخص چې مطالعه نه کوي، زده کړه نه کوي او هیڅ یو کار ته لاس نه وروړي، هغه به هیڅ یو تغییر سره مخامخ نشي او د ژوند په لوبه کې به بایلونکی وي. لومړی د بریا په اړه مطالعه چې په کتابونو، سیمینارونو او زده کړیزو کورسونو کې مې لوستي وو، بیا ځلې ولوستل. اساسي او مهم ټکي مې ترې راټول او منظم کړل او بیا مې پریکړه وکړه چې د خپلو خوبونو رښتیا کولو لپاره باید د امکان تر حده کار وکړم او د هیڅ ډول هڅې او زیار څخه لاس وانخلم چې بالاخره بریالی شوم. پیسې او شتمني لکه د سیل په څیر زما خواته راغلې، یعنی په کال 1985 میلادي کې د خپل لومړي کوشش په اساس $15,000 جیب کې کېښودل او 5 کاله وروسته په 1980 کال کې مې کلني عواید 15% زیات شول، یعنی $150,000 ته پورته شول. 15 کاله مې نور هم د هغو قواعدو سره زما کلني عواید $15,000 ته ورسېدل. زه په حقیقت کې بریالی شوم. د 10 کاله مطالعې څخه مې دا زده کړل چې هر څوک د یوې سمې طرحې په جوړولو او یو ساده سیستم په پیروۍ سره کولی شي چې خپلو موخو ته تحقیق او د شتمنۍ پر فرش قدم کیږي. کوم کتاب چې ستاسې په لاس کې دی دا د هغو قواعدو او اصولو ټولګه ده چې د همدې اصولو او قواعدو پر مټ زه شتمنۍ ته ورسېدم. زه په دې عقیده یم چې د دې قواعدو او اصولو په پیروۍ سره هرې موخې ته رسېدل امکان لري. له توجه نه مو ډېره مننه. د نابغه اشخاصو فارمول له کتاب به مو 3مه برخه تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې خوښه شوي به مو وي. په ځان مو پام کوئ. ډېره مننه. د خدای په امان.